نن خو د میژ ملاقات د خپل جانان سره وشو. بهر حال ویلکم بیک او ستړي ماشه. نن گایز چې څرنګه غورمرز یړه د ز پټول نه اول یې خو برو چک شول. ډایرکټ می ذاکر هرو چکا ورتاول می چې څا ډیچا چې رازماک بازور تل یلګړ تا لوډ شي چې مخینه لوسینا وینځي. دا نور و بیا خپل روشي. ټول خلک خپل خو بینا کاول خو یو بدیغ دیوی چې گایزی په فل چک اوز غانه لگاول یوي. رازماک بازور شه چې سای فریش وی کنيدار اور نو چې اتاغ د هارو شر ورسه ډایرکټ ټول فیصله وکړه چې څه اسد خیل ته وڅی چې د ګلامن جانان مزار وویني. په بازور چې ورګاډ شوی کني پیوا فیلډرا یې لیکلی وی چې کیسه خیرنه موه سوچ وکړه چې د دغه ور سره چې څوک دریمی اچ دا لیکل وویني سخت خفا کیږي. پلیاره مې ذاکر تا ویل چې ډیچا چې څومره ساوکا درتلای شه دا راوشاوی لی خدای زرمه د دغه دنیا نه زړه نه دریمی بل خو ژغ دې کاتو سه په سایي معنا خپل خوش ډیچ سپورټ کاول غوړې بیا وس په وس د مو یوټیوب چینل ته لوډ شستا ورته خري ویډیو چې کیما یو اپلوډ وی او دوا درې کمنټینا هوا کې او ورسره او د مو یوټیوب چینل ها در سره سبسکرایب کې په دانیمایل یار شه د مشر منظور احمد پښتین کلیول هر بنې سیخ شول ویل چې ډیچا اسد خیل تا کی مالیار تللی دو میژ ورته ویل چې خواژاغ د خفاکېج ما میژ هو راونی چې په کیم لوري میژ دریمی توس هارو شروڅستا دولتا سای مزیه میژ هارو بندې روغله کني وکا سوویل چې دولتام ور سی بات وای ورته ویل مې چې بالکای سی بات خو وخره خو اخرین استاغین یا رټتا د سدیوی غنټه سفرم چوکا کني د سدخله سره نږدې و دی کونتا و دردلی دی کونتا چې ورننه تلی کني اندونه او بوتل دواړه ویزنه خو میژه سوچ وکړه چې دلته خو بجلی نوی بوتلو ګارم ویزنه اندونه وروخلی خو دی کاندور وویل چې نه فل سوډا بوتل هاش تارو سره کني چې ډرام مولید ډرام یې د کارنګ نه ډاکړایو پاشه فل ټنډا بوتل یې شو نک ماما دم یې ویش ول و په دوا کاسان یې یو سټینګ او یو بسکټ غونډه شایرو کا خو چکلا یې ویش وکا ورتاول می چې ډیچا وس یور د بسکټ جاوات کا چې زون ته د واړی کا یشتای کا غاړ خو چې نا په موقع کني د پاکستان په حکومت نه یها ش انصاف کړای و مزید 30 منټه سفر نه بعد اسد خیلتا ورسېدی خو د ګلامن جانان په مزار باندې ډیر زیوت راشو او مزار یها ډیر خوشالای جوړ کړای و بیا دلته یو کاس وویل چې داخلي پیرا نه دای جوړ شوای ډیر چارلیا پکشه پوته دو د مزار بالکل په میان شه د جانان غابر و ورسره یې د جانان خوش شعر لیکلای و چې ما پسې ارمان درځي کنه درځي او څنګه خفغان درځي کنه درځي رښتیا ارمون خو بیا ټول کوم کو پکشه او نه مې شي خیال چې بیا په پښتون شه داسې ګلامان پیدا شي ی جانان په ملاقات نه بعد د رازماک او بیا د خپل خوژه کلی چغمالی په لوري راون شوی ماسید وزیر دا وړې بلکې ټول پښتانه خپل ژبه سپورټ کې او خپل خوش ډیچ سپورټ کې او دانن ویلاګ خو ضروری در سره شیر کې